ملګرو کله چې غټ اختر رانږدې شي د هر مسلمان نظر چې دی هغه ځناور واړخته شي. هغه اکثر غوا، غوایي، بیزه، چیلې، هغې نه علاوه سانډه اړخته ګوري او هر مسلمان دا کوشش وي چې تکړه او ښایسته ځناور واخلي د دې مقصد دپاره چې هغه د ابراهیم علیه السلام سنت پوره کړي. په دې کوشش کې هغه لګیا وي، مختلف میلو او بازارونو کې ګرځي، ښایسته او تکړه ځناور ګوري. اکثر انسان چې کله ښایسته ځناور وویني نو د هغه زړه خوشحاله شي، خو چې قیمت تپوس یې وکړي نو هغه حیران او پریشانه شي. په نن ویډیو کې به موږ تاسو ته د پاکستان د مختلف نسلونو غویانو باره کې وایو، د کومو کټکاټ او رنګ چې دومره ښایسته وي چې کله انسان وویني نو د هغه زړه خوشحاله شي، خو چې کله یې قیمت واوري نو ګوته په خوله هم ورته پاتې شي. نو راځئ چې خپله دا ویډیو شروع کړو. اول به تاسو بوزو د صوبه بلوچستان ضلع سیبي ته. ویل کېږي چې دغه ځای غویان په پوره نړۍ کې مشهور دي. دلته کې یوه میله هم لګي چېرته چې د اعلی نسل غویان راوستل کېږي. لکه تاسو دا غویان لیدلی شئ، وګورئ د څومره ښایسته قد دی. دا چې کله یو انسان وویني نو د هغه سترګې کوله او پاتې شي. د دې مالک په دغه ځناور باندې سره رنګ کپړه اچولې ده. ویل کېږي چې د ده وزن 1 ټن دی او د دې قیمت 1 کروڑ روپۍ دی، خو مالک یې وایي چې هغه دا خرڅول نه غواړي ځکه چې دا هغه خپلې قربانۍ لپاره پاللی دی او دا به هغه خپله سنت ابراهیمي پوره کولو لپاره قربان کوي. راځئ تاسو ته اوس ښایو قطب مینار غویي باره کې. دا سوراب ګوټ منډهی کې موجود دی. د دې قد او جسم چې وویني نو خلک حیران او پریشان شي. د دې وزن 1400 کیلوګرامه نه زیات ښودل کېږي. دا ټولو نه ګران ځناورو کې حسابېږي. د دې قیمت هم ډېر سیوا دی. ویل کېږي چې د دې قیمت هم 1 کروڑ روپۍ دی. دې ته چې کم هار ور اچول شوی دی د دې قیمت هم 15 لکه روپۍ دی. اوس به تاسو ته د سهیوال غویي باره کې وایو. دا سوراب ګوټ کراچۍ کې موجود دی. هلته کې منډهي لګي او دا افریدي کټل فارم کې موجود دی. ویل کېږي چې دا غویی په خپل مثال په خپله دی. تاسو وګورئ د دې درانه جالر وګورئ، ځوړند شوي غوږونه یې وګورئ او د ډیله جسم یې وګورئ او د دې غټه پوزه د دې پهچان دی. ملګرو دا ډېر ښایسته دی. د دې مخکینی حصه چې دا همیشه توره په نظر راځي. د دې مالک وینا ده چې هغه دې ته روزانه دیسي خوراک، کاجو، پستا، بادام ورکوي. پر کوټوالي نه دا لویه کړې دی او که د دې وزن خبره وکړو نو دا 55 منه نه زیات په نظر راځي. د دې قیمت که تاسو واورېدو تاسو به حیرانه شئ. د دې قیمت 75 یعنې 75 لاک روپۍ دی. اوس چې کوم غویي سره تاسو مونږ ملاوو د دې نوم بادل دی او دا سرمه والا کټل فارم کې موجود دی. ویل کېږي چې کله دا د فارم ته راوستل شو نو آیا تچاګیا والا خبره وه. د دې سرمن ډېره ښایسته ده، کومه چې په خړ رنګ کې ده. دا چې کله روان وي د دې انداز هم ډېر ښایسته دی او د دې قیمت 80 لکه روپۍ دی. د دې ښایست په وجه ډېر اسانۍ سره خلک په 80 لکه روپۍ هم اخیستو ته تیار په نظر راځي. اوس په تاسو بوزو د پاکستان ټولو نه لویه ښار کراچۍ ته. دغه ځای کې چې موږ تاسو کم غویي سره ملاوو د هغه نوم لالي دی. دا هلته کې سرمې والا کټل فارم کې موجود دی. د برهمن نسل غویی دی، ډېر ښایسته هم دی او د دې قیمت یې ډېر زیات دی. تاسو چې واورئ حیران بشئ. د دې قیمت ایښودی شوی دی 65 لکه. ملګرو تاسو ته څنګه لګي چې د دې قیمت ټیک دی؟ کمنټ کې موږ ته ضرور ووایئ. راځئ تاسو ته اوس بیا ښایو فخر چولستان. دا هم په افریدي کټل فارم کې موجود دی. دې ته د هغه کټل فارم رونق ویلی کېږي. دا ډېر زیات غټ غویی دی. په ښایستوالي کې خو د دې څوک هم مقابله نشي کولی. دا سپین کلر غویی دی او په دې باندې بره نه د خټو رنګ یعنې براون رنګ کې ډاټس جوړ شوي. د دې قیمت هم 15 یعنې 75 لاک روپۍ ښودل کېږي ځکه چې د ښایستوالي هم پیسې کېږي. ملګرو مخکې ځو. اوس تاسو ته مونږ کیټو باره کې وایو. دا هم سرمه والا کیټل فارم کې موجود دی. دا ډېر زیات مزیدار، ګران او ډېر غټ غویی دی. د دې قد ته وګورئ څومره اوچت دی او څومره ښایسته دی. د دې نسل هم برهمن ښودل کېږي. 45 من وایي د دې وزن دی. ډېر لرې خلک د دې لیدو دپاره راځي. د دې نوم کراچي کینګز په نوم هم مشهور دی. دا غویی هم په خلکو کې ډېر زیات مقبول دی. د دې قیمت 1 کروڑ روپۍ ښودل کېږي. دومره ګران قیمت اورېدو نه پس په تاسو حیرانه شوي خو ضرور یې. اوس په مخکې ځو. تاسو ته به ښایو پیور یعنې خالص چولستاني غویی. دا هم په سرمې والا کټل فارم کې موجود دی. دلته کې داسې غویان ساتل شوي دي چې انسان یې وویني نو حیران او پریشان شي ځکه چې دلته چې انسان کم غویی وګوري وړاندې چې بل وویني شاته نه یې هیر شي. د دې وزن 25 من دی.
دا په سپین رنګ کې دی، تاسو یې لیدلی شئ. ویل کېږي چې دا په 3 نمبر ټولو نه مهنګه ترین غوی دی کوم چې په دې فارم کې موجود دی، پورا پاکستان کې نه. او د دې قیمت هم 15 لکه روپۍ ښودل کېږي. دا ډېر زیات ښایسته دی. مخکې به ځو. اوس تاسو مونږ چې کوم غوی سره ملاوو د دې نوم سلطان دی. دا چې کله تاسو وګورئ نو تاسو به بالکل حقیقت کې ووایئ چې د دې نوم بالکل ټیک اخیستی شوی دی او ایښودی شوی دی. دا هم افریدي کټل فارم کې موجود دی. دا بالکل تک تور دی. د دې سرمنې چمک چې دی هغې ته چې وګورئ نو بالکل تور به برېښي. ملګرو دې رنګ کې غویان ډېر زیات کم په نظر راځي. د دې سایز هم ډېر زیات غټ دی. د دې قیمت 15 لکه روپۍ ښودل کېږي. راځئ ستاسو ملاقات اوس کوو جاسمین سره. دا هم افریدي کټل فارم کې موجود دی. په ښایستوالي کې د دې مقابله څوک هم نشي کولی. ملګرو تاسو دې ته وګورئ دا ګرځي څنګه. د دې روب او په جادو کې انسان پساو شي. هر سړی د دې په خوله قیمت ورکولو ته تیار دی چې ته ووایې نو دا قیمت درکړي. دا 15 لکه روپۍ باندې خرڅ شوی و. ملګرو دا داسې غویان وو چې ډېر ښایسته وو. کوم ښایستوالي چې هر سړی خپل عشق کې مبتلا کړی و. د دې جسامت او ښایستوالي نه تاسو اندازه وکئ چې دا څومره ښایسته دي او دوی ته ورکړی کېږي څه پیسکلی کېږي هم تاسو ته مونږ وښول. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. دا ویډیو تاسو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د خپل ځان او چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.